قاتل خاوند. یو سړي غوښتل چې خپله مېرمنه ووهي، نو په لرګي یې څو وارې ووهله، خو ناڅاپه یې مېرمن مړه شوه، په داسې حال کې چې خاوند یې د وژلو قصد نه درلودو، بلکې د نوموړي مقصد دا و چې خپله مېرمنه وډاره کړي. تر دې پیښې وروسته د مېرمنې له کورنۍ څخه په ویره کې شو او د دې پیښې څخه یې هیڅ حل لاره پیدا نه کړه. له کور څخه راووت او خپل یو نږدې ملګري ته لاړ او ټوله کیسه یې ورته وکړه. هغه ملګري یې ورته وویل د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې ته یو ښایسته ځوان پیدا کړې او خپل کور ته یې د مېلمستیا په بهانه راولې، بیا یې سر پرې کړې او جسد یې د خپلې مېرمنې تر څنګ کېږدي او د مېرمنې کورنۍ ته ووایي ما دغه ځوان ولید چې زما له مېرمنې سره یې زنا کوله، نو ما صبر ونه شو کړی ځکه مې دواړه ووژل. هر کله چې قاتل د خپل ملګري څخه دا خبره واورېده نو د کور مخ ته کېناست تر څو چې یو ښایسته ځوان راغی. نو دغه قاتل ډېر ټینګار ورته وکړ چې نن زما مېلمه شه. بالاخره ځوان ومنله. هر کله چې هغه ځوان د قاتل کور ته دننه شو، قاتل دغه ځوان هم قتل کړ. کله چې د مېرمنې کورنۍ خبره شوه سمدستي راغله. کله چې یې دوه جسدونه ولیدل او دغه قاتل یعنې د ښځې خاوند هغه دروغجنه کیسه ورته وکړه، هغوی بیرته لاړل او څه یې ونه ویل. هغه بل ملګري چې دغه قاتل ته یې دغه مشوره ښودلې وه، هغه یو زوی درلود. په همدې ورځ یې زوی کور ته رانغلو. پلار یې اندېښمن و. د خپل قاتل ملګري کور ته لاړ. د قاتل خاوند څخه یې پوښتنه وکړه آیا هغه مشوره دې عملي کړه؟ قاتل وویل هو. ملګري یې ورته وویل هغه ځوان راوښیه چې تا وژلی دی. کله چې دغه کس هغه وژل شوی ځوان ولید نو هغه یې خپل زوی و، هغه زوی چې د ده د مشورې د عملي کولو لپاره وژل شوی و. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وایي څوک چې د خپل ورور لپاره ساه باسي په خپله به پکې ولویږي.